د امریکایي پوهنتون فاکولټي او تخصصات. امریکایانو د کابل په امریکایي پوهنتون کې هغه فاکولټي او تخصصات له سره جوړ کړي نه دي چې افغاني ټولنې ته یې سمدستي ګټه ورسېږي او د افغان جنګ ځپلي ولس ضرورتونه ورباندې پوره شي، لکه د طب، انجینرۍ، زراعت او یا نورې صنعتي فاکولټې. بلکې د دې پر ځای امریکایانو هغه فاکولټې ورکې پرانیستې دي چې په اداري، فکري، فرهنګي او اقتصادي لحاظ زموږ ولس په امریکایي قالب کې راوستل غواړي، چې ځینې یې په لاندې ډول دي: اول، د سیاسي علومو فاکولټه. د سیاسي علومو فاکولټې د هر ولس لپاره د مستقبل سیاستمداران او حکام تیاروي چې د یوې خاصې مفکورې په بنسټ د هېواد سیاسي نظام او بهرني روابط عیاروي. د خپل ملت او نورو ملتونو سره د تعامل داسې اصول وضع کوي چې د دوی د مفکورې اهداف ورکې خوندي وي. د امریکایانو لپاره د دغه ډول فاکولټې شتون د دوی د دایمي بقا تضمین ورکوي. دویم، د اقتصاد فاکولټه. د غرب ټول اقتصادي نظام په کپیټالیستي یعنې پانګوال بنسټ ولاړ دی چې سود، احتکار او استثمار یې مهم اصول دي. د دغه ډول اقتصادي نظام په مټ یې د ټولې نړۍ اقتصادي منابع په خپل خدمت کې راوستلي دي. د دغه نظام د چلولو لپاره امریکایان هر ځای کې د پانګوال یعنې کپیټالیست اقتصاد په اساس خلک روزي، تر څو چې د ټولې نړۍ اقتصادي چارې د دوی په خوښه او طریقه روانې وي. دا چې افغانستان د لویو معادنو هېواد او د نړۍ د تجارت یو لوی معبر ګڼل کېږي، نو ځکه امریکایان د دې سیمې د اقتصادي مستقبل د خپلولو لپاره له همدا اوسه دلته خلک روزي. دریم، ژورنالیزم. ژورنالیزم او میډیا هغه لوی او زوروره وسیله ده چې په ټولنو کې انقلابونه راولاړوي، نظامونه ړنګوي او پر ځای نور راولي، ټولنې ته نوي نظریات او افکار ورمعرفي کوي او یا افکار او عنعنات له منځه وړي او د ټولنې د هر ډول اخلاقي جوړښت یا ویجاړتیا مسؤلیت په غاړه لري. له همدې امله په نننۍ نړۍ کې میډیا د تنفیذي، قضایي او قانوني قواو ترڅنګ د نظامونو څلورمه قوه بلل کېږي. دا چې افغاني ټولنه تر ډېره حده د غرب له لوېدیځو او بېدینه نظریاتو څخه لرې پاتې ده، اخلاقي او اجتماعي ژوند یې په اسلامي او ملي بنسټونو ولاړ دی او د هرې بېدینې مفکورې او بهرني یرغل په مقابل کې د مقاومت همت او توان لري. له همدې امله امریکایانو او نورو غربیانو ته دغه وضعیت د منلو وړ نه دی. کوښښ کوي د میډیا او ژورنالیزم په ډګر کې همداسې کدرونه رامنځته کړي چې وکولای شي د راډیوګانو، ټلویزیونونو، اخبارونو، مجلو او نورو وسایلو له لارې د افغانانو رابطه له خپلې ماضي سره غوڅه کړي او مستقبل یې په سکولر غرب پورې وتړي. همدا وجه ده چې په امریکایي پوهنتون کې د میډیا او ژورنالیزم فاکولټې پرانیستل کېږي. څلورم، د اداري علومو یعنې منیجمنټ فاکولټه. دا فاکولټه هم د امریکایانو لپاره یو داسې نسل د روزلو کار ترسره کوي چې افغانستان د امریکایانو لپاره په امریکایي طریقه اداره کوي. پنځم، د ښکلو هنرونو یعنې هنرهای زیبا فاکولټه. دغه فاکولټه د دې لپاره جوړېږي چې د غرب د مبتذل فرهنګ د خپرولو لپاره زمینه برابره کړي. ښکلي هنرونه په غرب کې د موسیقي، ګډا، رسامي، مجسمه سازي، سندرې ویلو یعنې ډمټوب او دې ته ورته نورو کارونو ته ویل کېږي. مسیحي مبشرین په دې پوهېږي چې تر څو مسلمانان په دین کلک ولاړ وي تر هغه نه مسیحیان کېږي، خو که یې د غرب د ژوند رنګ او واخیست نو بیا ورته د مسیحیت منل هم څه سخت کار نه ښکاري. شپږم، د ادبیاتو او تعلیم تربیه فاکولټې. دغه فاکولټې هم د امریکایي پوهنتون له مهمو فاکولټو څخه ګڼل کېږي، تر څو د دغو فاکولټو په ذریعه د ټولنې افرادو ته غربي تربیه چې د مسیحي تربیې لپاره مقدمه ده ورکړل شي.